بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، امید دی چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو، تاسو همیشه یو جمله اورئ چې ښه دم د ځان او بد دم د ځان. نن مونږ په دې جمله باندې یو غزل جوړ کړی دی چې زمونږ ته صرف دا مقصد دی چې ستاسو توجه حاصله کړو. امید دی چې خوښ به هم شي. نو عنوان دی چې ښه دم د ځان او بد دم د ځان. ښه دم د ځان او بد دم د ځان، که یقین دې نشي نو څه وکړه په ځان. که عصري شوې نو بیا روغ سړی شه، که عصري شوې نو بیا روغ سړی شه. ګنې بې لارې همیشه کړي تاوان، او که یقین دې نشي نو څه وکړه په ځان. بیا د سبا غم خورې بېګانه مخکې، بیا د سبا غم خورې بېګانه مخکې. مرګ ته تیار شه که دې وي ټول جهان، که یقین دې نشي نو څه وکړه په ځان. که ته نجات غواړې بنده شه د رب، که ته نجات غواړې بنده شه د رب. نور د خلاصې نشته په مال او مکان، او که یقین دې نشي نو څه وکړه په ځان. چې څه به درکړي او احسان به نه کړي، چې څه به درکړي او احسان به نه کړي. دغه وس نشته د ملک او د خان، که یقین دې نشي نو څه وکړه په ځان. نیازه که ګټه کړې نو نیک عمل کړه، نیازه که ګټه کړې نو نیک عمل کړه. د دنیادارو په شان، د دنیادارو په شان مکړه ګزران، یقین دې نشي نو څه وکړه په ځان. والسلام.